حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل ناست او صحابه کرامو ته فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحابو کې داسې یو کس څه چې موږ ته د فتنو ذکر وکړي. نو صحابي فرمایي روایت کې چې خلق پاسېدل او هغه وی چې او موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلینو چې کوم الفاظ اوریدلي د فتنو متعلق نو هغه به بیانو. خلق ودرېدل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل لا تاسو چې کومه فتنه یادوي زما دغه فتنه مراد نه ده. زما دغه فتنه مراد نه ده. ځکه دا تاسو چې کومه فتنه یادوي نو مقصد دا چې د گاونډي سره کوم معاملات راځي، د خپل اهل ویار سره کوم معاملات راځي، یو بل سره راځي کنه تو مې راشي. حضرت عمر سے تو فرمایل دغه فتنه الله په نیک اعمالو سره معاف کوي. یعنی دغه ګناهونه الله په نیک اعمالو سره سکی دا معاف کوي. بلکې زما د فتنو نه بل څه مراد دی. نو بیا وی آیا څوکشته چې داسې حدیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلې چې د فتنو متعلق یو صحابي ودرېد او هغه صحابي وته فرمایل او ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دي. حضرت عمر سے وته سړي اوریدلې دي. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل یو سړی به ودشي او چې کله د خوب نه بیدار شي د کې به ایمان دی. ولکه به ایمان دا دې نه الله جل شانه ایمان او چت کړی. او بل حدیث کې راځي او سړی به سحر مسلمان وي ماخام به کافر وي. ماخام مسلمان او سحر لسه شي کافر. ذکر د خپل واک کې نه وي. کله به دین او اسلام پس لګي، کله قران او حدیث پس بلګي، کله به غب شپ کې داسې خبرې کوي چې د هغې د وجې نه به تباه او برباد شي. زمونږ ستاسو مجالس هغه د کفري الفاظو نه ډک وي. مونږ تاسو چې کوم مجالس لګو ناست یو که نه غب شپ لګو 4-5 کسان یو ځای شي نو پای کې سی وي خو همدغه وي که نه قسم دی داسې قسم دی او کافر به مرم څه به مرم کافر به مرم که دا خبره داسې دي. نو د خپل د ایمان د حفاظت دعاګانې د الله جل شانه نه کول او تقریبا داغه د فتنو هغه وخت د فتنو هغه وخت ده چې بس کې د ایمان حفاظت داسې ده لکه څنګه چې په طوفان کې په تیزه هوا کې یو انسان روان یو بل ډیوي وي او د هغه ډیوي بچکول څنګه ګران دي نو دغه رنګ موجوده وخت کې د ایمان حفاظت او د اعمالو حفاظت دا انتهایی ګران دي او د دې حفاظت پکېږي په خو مجالسو سره. چې کله خو مجلسونو کې مونږه تاسو کینو نو سنا سبا زمونږه اساسو د ایمان او د اعمالو سره کېږي حفاظت پکېږي. نو د واقعاتو مقصد دا چې خپل ایمان مضبوطول